ملګرو ډیری افغانان په یو شي کې ډیر تکړه او با تجربه دي، هغه هم په خپل کور کې په وهلو او ټکولو کې. و ظالم د خدایه څه دې کړي دي چې راشې په خپلو ماشومانو په خپلې ښځې باندې به وهل شروع کړي، اعصاب به یې باندې خرابي خو زور یې بیا له ماشومانو باسي. باور وکړئ دا خلک د باندې دومره تورزن وي چې چاته به پورته نشي کتلی، خو کور کې بیا ورسره څوک خبره نشي کولی. دا ډیره لویه بدبختي ده ملګرو، یو پلار چې ډیر سخت ظالم او بیا هم په خپل واړه ماشوم دومره ظلم کوي چې د نه منلو ده. ملګرو زړه مې درد وکړ، راځئ چې راپور وګورو چې اصلي قصه څه ده، څنګه یې ظلم کاوه. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پلار به مې پر سر په چکش وهلم. په فاریاب ولایت کې هغه کس نیول شوی چې خپل 10 کلن زوی او کوچنی لور ته یو کال سخت شکنجې ورکولې. پولیسو ویلي چې د سخي محمد په نوم په مخدره موادو معتاد کس د 2 ښځو خاوند و. د لومړۍ ښځې تر طلاقولو وروسته د هغې زوی فضل احمد او د هغه خور ته سخت شکنجې ورکولې او زوی په دې وروستیو کې له خپله کوره هم نیستلی و. سخي محمد کله چې پولیسو سخي محمد ونیوه او د زوی سترګې پرې ولګېدې چیغې یې پیل کړې چې پلار ته یې ورونه سپارې. چارواکي ویلي ماشوم خپل پلار ته نه کتل او پر ویرېدلي او لړزېدلي انداز کې خبرې کولې. فضل احمد په کراره د شکنجو ډولونه بیانول. دی وایي پلار به یې په چکش پر سر واهه، په میخ پیچکس او چاړه به یې بدن ورغوڅاوه او سوری کاوه به یې، د قاشوغې په ګرمولو سره به یې د بدن ورسوځاوه. فضل احمد ویلي چې د کوچنۍ خور وضعیت یې تر ده هم خراب دی او د خور پر بدن یې د زیات وهل کېدو له امله تور ټپونه را پیدا شوي دي. د فاریاب امنیه قومنداني وایي چې سخي محمد د خپلو ماشومانو له شکنجې خوند اخیسته او د خپلې دویمې مېرمنې د خوشحالولو لپاره یې د لومړۍ ښځې ماشومان تعذیبول. دا پلار تیر کال د خپلې لومړۍ ښځې د وهلو له امله بندي شوی او تر 3 میاشتې بند وروسته بیرته خوشي شوی و. پولیس وایي د فضل احمد پلار یې نیولی او تحقیقات ترې روان دي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې تازه مهم او لنډ خبرونه واورئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.